د هغې نه بعد سوال دا دی چې آیا په واده کې دا ګاډی د ناوي دا ګاډی سنبالول دي چې جایز دي لکه څنګه چې نن سبا سنبالي؟ الجواب بالله التوفیق هغه دا چې دې کې هېڅ حرج نشته، جایز دي. پخوا به هم دا ډولۍ راوړه د صحابه کرامو په وخت کې، سلفو په وخت کې جاوه به ښکلې غونته کې هغه به په دې اوښ باندې کېښود او هغه به یې مزداره کړي او ښکلې ښکلې کپړې به پې اچولې. خوشحالي ده، خو صرف دومره ده چې د شریعت په حدودو کې دننه چې اسراف پکې نه. الله وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، خورئ وڅکئ خو اسراف مه کوئ. نه ده د خوشحالۍ موقع ده کې سړی چې د ګاډي باندې چې څه ګلونه ولګوي یا بل څه دي چې څه پې ولګوي چې پړقېږي د هغې د لاسه، هېڅ خبره نه. دا بعض داسې چې د کوم د وخت نه مخکې مفتي شي داسې به یې سختې فتوې ورکوي، دا هم حرام وکړو، دا پرېږده خوشحالي ده کومه چې مباح او جایز خوشحالي چې دا خلک پې خوشحاله شي. والله اعلم.